السلام علیکم ورحمت الله. محترمون ډیر خاص او ډیر عظیم شان عمل بیانوم چې دا وظیفه ډیره طاقتور او مجرب وظیفه ده. دا هغه وظیفه ده چې الله جل جلاله یې په خپل وایي، ملائکه هم وایي او موږ ته هم امر کوي چې دا وظیفه او دا ذکر به تاسو کوئ، یعنی دغه درود شریف به تاسو وایاست. د درود شریف وظیفه ده چې صلی الله علیه و آله وسلم. نو دومره کامیابه وظیفه چې الله جل شانه یې په خپله وایي او ملائکې هم وایي او موږ ته هم امر کوي چې تاسو پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایاست. عزتمنو چې څومره لوی نه لوی حاجت وي او تر اوسه پورې دا مشکل نه وي پوره سوی، نن یوه ورځ دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز چې شپه رارسېږي ستاسو د حاجت لپاره به اسباب برابر سوي. چې چا هم دا وظیفه کړې ټول مشکلات او حاجتونه یې پوره سوي. که چیرې غواړئ چې خپل حاجتونه ټول مشکلات خپل حاجتونه پوره کړئ او مشکلات ختم کړئ، ناممکن په ممکن بدل کړئ، د هغه راز دا دی چې د دا 5 منټو وظیفه شروع کړئ، نو حاجتونه به پوره سي، مشکلات به دې ختم شي، د ټول عمر خوشحالي به دې نصیب شي. زما عزتمنو دا د درود شریف وظیفه ده. که دا حاجت د غرونو برابر وي، که د سمندرونو برابر وي، نن ځان لراشه دا درود شریف وظیفه شروع که. عزتمنو سحر چې راپاسې الله رب العزت به داسې ذریعه جوړه کړې وي چې ستا به په سوچ او ګمان کې هم نه. عزتمنو که دا حاجت د کاروبار دپاره وي، که د رشتې دپاره وي، که د دشمن ختمول په جایزه طریقه وي، که ستا حاجت ته علاج وي، یعنی ته حفاظت غواړې د جادو، حسد، نظر بد او کوډو څخه، نو دا وظیفه په کومه طریقه چې زه درته وایم بیان کوم، چې په کومه طریقه چې زه درته بیانوم په هغه طریقه دا وظیفه. دا مجربه وظیفه چې کومه ده، دا هغه مجربه او مقبوله وظیفه ده چې الله جل جلاله یې په خپله وایي، ملایکې هم وایي او بیا یې خپلو بندګانو ته د کولو امر کړ. کله چې یو مؤمن د صلی الله علیه وسلم درود په خپله ژبه جاري کړي، نو هغه د الله تعالی د حکم اطاعت کوي، د ملایکو په عبادت کې شریکېږي او د خپل ژوند د ټولو ستونزو لپاره غیبي مدد او کامیابي راجلبوي. د دې وظیفې په برکت د انسان بندي لارې خلاصېږي، د زړه غمونه او د ناکامیو تورې ورځې د رحمت په رڼا بدلیږي او د کاروبار، رشتې، اولاد او هر قسم حاجتونو د پوره کېدو لپاره تر ټولو پیاوړې ذریعه. نو راځئ چې د وظیفې طریقه زده کړو او په مختصر انداز باندې ادا کړو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لأهله والصلاة علی اهلها. ملګرو دغه وظیفه چې کومه ده چې صلی الله علیه وسلم د هر لمانځه وروسته 11 واره ویل او د ځان دپاره عادت جوړول او بیا وروسته په عاجزي، اخلاص، یقین سره دعا کوي. انشاءالله العزیز چې کوم چا په دې طریقه عمل کړی دی، ټول حاجتونه په کم وخت کې ټوله پوره سوي، ټولې تورې تیارې په رڼا بدلې سوي، ټول مشکلات یې په خوشحالي بدل سوي، ټولې ناجوړۍ په صحت بدلې سوي. الله جل شانه پراخ رزق روزي ورله ورکړی او دا دعا او یقین او اخلاص دا شرط. د هر لمانځه وروسته 11 واره وروسته 11 واره صلی الله علیه وسلم درود شریف ویل. خاص کل د ربیع الاول په میاشت چې دا کومه میاشت مو شروع دا ډیره مبارکه میاشت ده او د دغه میاشتې برکت دا دی چې څوک صلی الله علیه وسلم د خپل ځان عادت وګرځي، انشاءالله د ژوند ټول حاجتونه پوره سي. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.